یوازې ورته ناست یم. زه به یو کس پیدا کړم بیخي شرمېږم څنګه یوازې وخورم یو څوک راته راولي. ډیزل په 850 افغانۍ او پټرول چې دی هغه په 480 افغانۍ دی. زما یو وخت په یاد یې موږ کوچنیان وو په ګرکندار ښار کې دوه پټرول پمپونه وو. دوستان تاسو ورته وګورئ دغه شین سترګې ناول ډېر ښایسته ناول هم دی. ډوډۍ شروع شوه اوس ملا بیا مرکه راڅخه باچېږي جناب صاحب. ما بیا دا فکر وکړ هغه بدن د غوړولو چې دی ما ته بله لاره جوړه سي حاجي صاحب. یو دا دی چې اورېدنه د خلکو لپاره ایښي هغه جلا ښه کېږي او یو د ځان لپاره هغه بیا ښه کار نه دی چې خو زه دته وایم نه دی ښه خو زه وایم 14 ساعته خوب دی ورور جان قربان سمه 14 ساعته بیا کار دی. دا دوه واري چې حاجي صاحب راولاړ شو سړی نو دی دا اوس وایي چې دغه اوس چې راغلي د دې ټول د ټانکیانې مسکلان دی خوا ډک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست، ژوند چارې په ښه په خیر در باندې تېرېږي. نن بیا د یو ښایسته پروګرام سره تاسو ته حاضر شوی یم. هیله ده چې پروګرام تاسو ته خوښ وړ ګرځوي، ښه تفریحي پروګرام وي، تر څنګ بیا معلوماتي پروګرام هم وي. نو تاسو راسره اوسئ، د خیر سره دغه پروګرام تر پایه پورې راسره وګورئ. زه اوس همدا اوس مهال د اوبیجي پټرول پمپ په انګړ کې ولاړ یم. تاسو راسره کتلی سئ دوستانو، دا د کندهار د شرکت میوې عمومي سړک دی چې پر دغه سړک باندې دغه لاره چې ده د کندهار دورایي او کومندو ته تللې ده او دغه مخامخ لاره چې ده دا نو بیا د سیمانو پله ته پورته سوې ده او دا چې دی د اوبیجي پټرول پمپ دی. نوی په فعالیت پیل کړی دی. ماشاءالله تاسو وګورئ ډېر ښایسته پټرول پمپ دی او ښه ښایسته یې جوړ کړی دی. نقطه جو کې تیلو شیان هم په هغه اندازه یې لکه دی چې ښه ښایسته جوړ کړی دی، تیل هم په هغه اندازه ارزانه ورکړي او هېوادوال ځینې خوشحاله سي. نو موږ یې نن افتتاح ته بللي وو، افتتاح ته راغلو د خیره سره، لوړ ځای او پروګرام سره برابر وو. نو بس تاسو راسره اوسئ، د خیره سره موږ به پروګرام تاسو ته ښکاره کړو، د ملګرو سره په مجلسو بانډارو ټوکې ټکالې هم کوو او تر څنګ بیا د پروګرام په اړه باندې هم تاسو ته معلومات درکوو. نو راسره اوسئ د خیره. نو ماشاءالله دوستانو د پمپ ډېر ښایسته انګړ دی، ښه پراخه غټ پمپ دی او بیا به وروسته د دوی د مسؤلینو سره هم خبرې کوو، د پایه والا سره به هم خبرې کوو د خیره سره. نو دوستانو ملګري دا چې راغلي دي دلته موټر شیي هم لري تر څنګ دا ما نه ویل دا د موټرانو دپاره موټر شیي هم لري چې موټران پکښې پرېولي او دا خو نو زموږ موټرسایکلان دي. موږ به لوړ ور وخېږو، مېلمانه راغلي دي، تاسو راځئ یو ښه ښایسته لوړ ځای باندې ښه خوندور ځای و. زه یې پلا مخکې ور وختلم، تاسو راسئ چې ویې ګورو. دوستانو ملګري راغلي دي، د هغو سره به مجلس و بانډار هم کوو او تر څنګ به تاسو ته معلومات هم در سره شریکوو. راسره اوسئ. څو لاره دغه ده، اوس خو زار نه سم. ماشاءالله ماشاءالله اوبیجي پټرولیم نو د دې افتتاح ده او ځوانانو سپین ږیري دا چې راغلي دي. هوتک صاحب ته په سپین ږیرو کې راځئ که په ځوانانو؟ ښه ښه ماشاءالله ماشاءالله. نو د خیره سره ملګري زیات راغلي، دغه سړی هم راغلی دی، بیا شعر راته وایي. بله ورځ په سروري صاحب سي ده نارې وهلې هغه وغدي اوس مې ورته ویله. نو ماشاءالله ماشاءالله دا دی هغه ولي همت صاحب دی. څنګه ستا خبرې نه رارسېږي، ډېر وبخښه. دا زموږ اغا صاحب دی، اغا صاحب خو نو پېژنئ دوستانو، د کندهار تکړه کیمرمین دا یوادمل صاحب دی. نو بس سپین ږیري و ځوانانو مشرانو مخه ور د چا ده ستا ده و دوستانو دیم چینل لري دا یوادمل صاحب چشم موی ولاک په نامه باندې در سره بلاک یې کوي.
نو پروګرام پیلېږي د خیره سره. حاجي صاحب د نن د کیمرې چارې په غاړه لري. فضل الحق حاجي زموږ ځوان سپین ږیری دینار بابا هم راغلی دی. دینار صاحب ښه دی، جوړ دی، او حاجي صاحب ښه دی. الله دې خوشحاله لره. بیا به د خیره سره خبرې سره وکړو. نو پروګرام را پیلېږي دوستانو، تاسو راسره اوسئ. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د پروګرام ټول راغلو مېلمنو، معززو مشرانو، تجار صاحبانو، جناب اسرق صاحب، سروري صاحب، حاجي صاحب، حاجي باچا آغا، دغسې حاجي مهدلا صاحب، دینار صاحب دی، هلال صاحب دی، معلم صاحب دی، ټولو، صابر صاحب دی، تنویر صاحب دی، ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. خدای مو هرکله راوله. زموږ دغه نننی پروګرام د عبیدي پترولیم د یو کلن فعالیت تېرېدلو وروسته نن موږ ترتیب کړی دی. انشاءالله لکه مخکې چې جناب صاحب یادونه وکړل، عبیدي پترولیم تعارف ته اړتیا نه لري. کوم کسان چې زموږ خدمات تجربه کړي دي هغه انشاءالله ټولو ته معلومات شته، دې شي ته اړتیا نه لري. انشاءالله هر ورځ چې تاسو زموږ پټرول پمپ ته راځئ، خپل موټر ته تیل اچوئ، زموږ د ګازو د خدمتونو څخه ګټه اخلئ او د سټور څخه توکي اخلئ یا خپل موټر په موټر شي کې پرېولئ، نو په حقیقت کې دا زموږ د پرمختګ یو برخه جوړېږي. همدا ستاسو اعتماد دی چې موږ ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو ځواک راکړی دی. قدرمنو حاضرینو، موږ تل هڅه کړې ده چې خپلو مراجعینو ته د کیفیت، صداقت او احترام پر بنسټ باندې خدمات وړاندې کړو. موږ باور لرو چې یو بریالی کاروبار یوازې په ګټه نه بلکې د خلکو د رضایت او دعاو باندې ولاړ. له همدې امله مو تل کوشش کړی چې هر مراجعه کوونکي سره په درناوي باندې چلند وکړو، د هغوی ستونزې واورو، د هغوی اړتیاوو ته پر وخت باندې ځواب ووایو. نن موږ په دې مرکز کې یوازې پټرول پمپ نه بلکې د ګازو خدمات، د موټرشیي خدمات او همدارنګه د سټور خدمات برابر کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلي انجینر احمد عبیدي صاحب څخه ډېره مننه چې موږ ته یې بلنه راکړه چې په دې خوندور محفل کې ګډون کوو. ته یې خدای خیر ورکړي. دا خلک راټولېده، دا هم د اشا کار نه دی. دا د جومات نه ثواب په دا خطر لري چې خلک سره یې ځای کېږي. دلته خو ثواب هم مرتب شو، په بانیان کې مو شاید ډوډۍ هم کړي او خیرات وشه یې سره ځای شو. نو د عبیدي پټرولیم توصیف او صفات موږ په ښار کې ډېر راغلي. انشاءالله دوی په خپل معاملاتو کې ډېر صادق دي. اصلا کار ټول په صداقت سره دی. یو څوک داسې فکر کوي چې وایي زه ځان ته ګټه ورسوم، دی خیانت شي وکړي، دی په دې کې زما ګټه ده. مونږ اصلي ګټه په صداقت کې ده. نو انشاءالله تاسې خدای تعالی نور توفیق درکړي او دا شکر دا وي چې په کندهار ښار کې داسې پټرول پمپونه جوړېږي، خلک په کار ګماره کېږي، خلک په کار اخته کېږي، خپلو اولادو ته یو څه ډوډۍ برابروي. زما یو وخت په یاد وي، موږ کوچنیان وو، په ګر کندهار ښار کې دوه پټرول پمپونه، یو د سبزه کې وو، یو په اول دورایي په دغه ځای کې یو پټرول پمپ و د ګر کندهار. اوس شکر دی خلک په کار وګړي دي. نو د توجه سره ډېره مننه. خدای تعالی مو روغ او کامیاب ولري. السلام علیکم. نو لیدونکو پروګرام یو ځای پر راسره وکتئ. اوس دلته لمنځونه وسوه، بیا د ډوډۍ مناسبات د خیره سره لږ ډوډۍ ترتیب هم سدلې. نو د عبیدي پټرول پمپ د لومړي کلیزې پروګرام ځوانان هم راغلي دي. بیا به د هغو سره مجلس کوو. زما بغل ته هوتک صاحب ناست دی. هوتک صاحب نو که تاسې پېژنئ دوستانو، شاداب صاحب هم انشاءالله زما سره ډېر لیدلی پر سکرین باندې. د غنمرنګو ځوانانو مشر نه دی، دی د هغه ورور دی. نو څه راسئ چې خبرې ورسره وکړو. څنګه دی هوتک صاحب؟ څنګه سمین صاحب محترم، جوړ په خیر او خیرات دي. تاسو ښه یاست؟ ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. ته زه دا خطا کوم باره به داسې نه یي. ژوندی نه سم غږېدلی، خلک په منځه ولاړ دي. یا ژوندی دی وایه، ژوندی غږېږي، خلک په منځه ولاړ دي، په خلکو مې ډوبوي لکه چې. هوتک صاحب څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ په خیر جوړ روغ؟
خوشحاله اوسئ. هوتک صاحب په لمانځه یو زنګ ورته راغلی دوستان، تا خلکو ته څه پیغام لرئ چې سړی یو زنګ ورته راووایي، دوه پسې ورته راووایي، درېیم پسې ورته کش کړي؟ والا دا ځینې خلک چې چاته زنګ وایي چې یو زنګ یې پورته نه کوي، دفتن په هغه دقیقه یا په هغه ثانیو باید زنګونه ونه وهل سي، یا به پر موټرسایکل یا به په موټر کې یا به هسپتال کې یا به بل د پر لمانځه باندې دی نو والا ورته شروع وسي زنګونه. بې نزاکتي ده، دا یو ټولنیزه بې نزاکتي ده. هوتک صاحب دغسې یو بل څه مکه لري زموږ لیدونکو ته؟ څنګه پروګرام څنګه ټوله کې؟ والا پروګرام ښه دی دغه تجارانو لپاره چې مثال خپل د کاروبار لپاره دی، د ځوانانو په واسطه خپل مارکیټینګ کوي یا مثلا د ځوانانو په واسطه دی ټولنې ته خپل خدمات وړاندې کوي، نو ډېر مثبت تاثیر لري. نو ډېره مننه هوتک صاحب. مننه ته ژوندی خوشحاله اوسئ. نو هوتک صاحب چې خدای دغسې ژوندی لري، دا بغل ته زما بغل ته دغه ناست دی هیوادمل صاحب، څنګه په تیارکه کې ناست دی هیوادمل صاحب، شاته چې ګروپ دی چې داسې وکړو بیا سمیږو سم شو. دی دوستانو در سره بلاک کړي ښه، چې دا ومل دي هغه چا چې سبسکرایب کړي دي هغه هم بېرته ان سبسکرایب کړي، پسې بلاک یې کړي، زنګ لا بیا مور ته راوایي په ژوند. هیوادمل صاحب څنګه تر اوسه هغه سپین مشران بېرته دلته راسي، ما ته به راولاړ شو دغه ځای څخه. دوستانو دا هیوادمل صاحب دی، دی دغه لري و جنار صاحب تر اوسه به کار وره دی چې دی دوستانو در سره بلاک یې کړي، محیب بلاک په نامه یوټیوب چینل دی، ورسې سرچ یې کړي برای پسې بلاک کړي چې بیا بل وخت مخه در نیسي. څنګه ډېره مننه دا ستا مینه او محبت دی وروره، و بس دغسې ملګري انشاءالله بل عریب ته ضرورت نشته. و دی خامخا بلاک کړي دوستانو، بلاک سم ادب دا دی چې ورسې سبسکرایب یې کړي در سره چینل یې فقط 15 سبسکرایبر ته ضرورت لري، بلا یې منوټایزي دوستانو، ژر یې سره سبسکرایب کړي چې ژر منوټایز کړي، یوسف عید ورته راسي دیم باره فعالیت وکړي. دوستان پوهېږي چې دا جنجالي مارکیټینګ دی، جنجالي دا جنجالي مارکیټینګ دی، بس چې دوی ماسې داخل چې خپله پوهېږي بیا نه وځي. نن یې د پهلوان روش یوازې خوړلي و، پرون د البته پروګرام یې وګوري دوستانو، پهلوان روش پروګرام یې جوړ کړی، هغه والا ښه پروګرام دوستان ښه خوند پر اخیستلی شي کې وګوري. ګوره په 3 کسه 4 کسه تللی یو به زه درسره ویلی 15 نو خو تا ته م زنګونه تلیفون دې بند و دوستانو خلاف وایي. نو ډېره مننه هیواد، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. دوستانو څو کسه ملک را سره وکړه، زما څوک خپله یې هر څومره څوک چا سره مو مسخرې وکړلې خو خیر دی، خو مې هوتک صاحب سره مې خبرې وکړلې، اوس ته پاته یې سروري صاحب پاته دی او دې خواته څوک پاته دی، بیا به هله ډوډۍ شروع شوه، ژر ډوډۍ شروع شوه، اوس بلا بیا مرکه راڅخه باچېږي جنار صاحب. بعضې یو سلام و بیت یو شی مې راته وایه جنار صاحب. قبول کړئ نو اول خو ډېره مننه کوم چې د عبیدي په توفان پروګرام ته راغلاست، او ستا څخه هم ډېره مننه چې تا دعوت کړی و جنار صاحب، کامیاب اوسئ. بس که څه ناوخته دې دعوت کړي و، خیر مشکل نشته، ناوخته عمر هم د خپل ناوخته و مرته یو ځای سره ورسېدو، بالکل خدای مې راوله سره، بس هغه ښه خبره ده. نو بس ژوند چې بالا ژوند یې جنار صاحب ډېر وبخښه، میک په لاس کې ونیسه، برای یو څو بیتونه راته ووایه. بلا چې ستاسو کرامه صاحب پرې مخو متخار په مخه واخیست، د بخچه تاریخ مزار په مخه واخیست، لال د پرو بدخشې پرو خیرات کړل، هر یو ښکلې مو پر هر په مخه واخیست. نو ډېر خیر رسېږي بس نیچ بیا شام و جنار صاحب ډوډۍ را رسېږي، زه به د ډوډۍ وروسته بیا ستا سره مجلس وکړم، زه به دوستانو ته دوستانو ډوډۍ را شروع شوله د خیره سره، زه به ځان ورته سم کړم، اول به نس موړ کړو، وروسته به بیا نور کار په مخ یوسو. دا خو نو زموږ ځوان سپین ږیری دی، چیش دی خدای مو راهوله، دا سموار دا وروره د دښمن تبلیغات و باور مو پکوي، دا پالتو خبرې دي، زموږ ځوان سپین ږیری ومه، هو دا دی فعاله دی، کار د کار دی، نو ته خپل کار په مخه ویسه. ډوډۍ شروع شوله دوستانو، موږ به ډوډۍ نوشیجان کو، کومه دی داسې کم خوراکه ملګري مې، نو بس را سره اوسې. زه مو جمعې ته یوازې کښېنستلم، اوس نو ته دې ته راسه، انډیواله نه لرم، دا انډیواله را سره کښېنوي، هغه هم بېرته راسه جلا کوي، وایي یا ته یوازې وخوره. نو زه دونه پر خلکو ګران یم، ته ګورې یوازې ورته ناست یم، زه به یو کس پیدا کړم، بیخي شرمېږم څنګه یوازې وخورم، یو څوک خو راته راولي. خو خیر په هر صورت باندې هیوادمل صاحب یا دا به دغه کیمرامین اورم، برای د ځان سره کښېنوم، شرمېږم یوازې څنګه یې وخورم. ګوره دا دې ګوره دوستانو، یو دوه کسه ورته ناست، زه یوازې یم. هغه ولې دی خو چې به په ډوډۍ خوري بیا سر نه راپورته کوي،
خیر الحمدلله شکر دی دوستانو روډۍ مې وخوړله درځه سروري صاحب در مخته شه درځه وروره درځه زه به د شا د خوا درپسې سمه امنیت به مو ونیسمه ته زه راسئ دوستان لاندې وایي کتابتون حاجي صاحب لري دا وبیجي صاحب وایي ښه کتابتون لري مال وبې ګورو چې څنګه دی کتابتون څنګه دی په دغه لاندې ځای کې وایي کتابتون شته چې ویې ګورو حاجي صاحب ظاهرجان سرک خو همدلې دی کومه دی کتابتون او ماشاءالله ماشاءالله ښه ښه دا دی په پام کې دغونه کتابتون جوړ کړی دی بس ته نو دا چې شي په د بوتلانو کې شي حاجي صاحب یا دغه چیل دا د چیلو نمونې دي دا د پټرولو دغه شان ښه ښه ته دا ونیسه دا حاجي صاحب وایي دا د چیل نمونې دي په کتابتون سره د چیل دا ما ډېره جالبه رامعلومېږي دا خو زموږ دفتر دی زموږ دفتر دی او په اصطلاح باندې کتابونه مو هم ځان ته د دې نږدې ایښي دا خو ملګري دي نو کله کله چې فارغه وخت موږ یې مطالعه کوو یا نور ملګري دوستان راځي د مطالعې دپاره او په ذهن کې دا ته چې وایې چې د تیلو سمپلونه څنګه پراته دي دا خو نمونې دي ما دا فکر وکړ د بدن د غوړولو چې یا دا تیل سمپلونه دي قسمه قسم روسي دي ترکمني دي اوس ته دغه سمپلونه موږ ته راوښه اوس دا ایراني تیل دي دونې وي دا ایراني دي هغه نه د دوی چورته وایي هغه دغه او دا بیا روسي دي ښه دا بیا روسي دي کې ځینې ژړ راځي ځینې سپین راځي ځینې داسې شنه راځي دا خدای مه کړه داسې دغه پراته دي اور شی وانخلي دا خو د اور ځای نه دی بېغمه ځای دا دفتر دی بېغمه ځای دی او خیر کله کله یو سګرېټ وي دا ګیره سګرېټ څکي وره چک مچک دی خوا درونه دا خو موږ د پمپ دغه داسې دی چې دلته سګرېټ څکول منع دي هر ځای دا کتابونه څنګه چې موږ خو حاجي صاحب دا دی راغلی دی حاجي صاحب خو د دې دی حاجي صاحب ځای ته چې موږ ورسو حاجي صاحب خپل کتابونه ایښي چې اخر کې ورکوي هغه جلا دي هغه چې نه ورکوي هغه جلا دي نو اوس ستا په کتابو کې موږ اختیار لرو چې یو دانه ویوسکه یا دا د وړلو دپاره نه دي داسې کتابونه نه لرئ چې موږ ته خپله راکړې هغه د اوس دپاره یو څه مې درلودله اوس موږ راغلي یو ما حاجي صاحب ته کتابونه راکړه نور ته کې ورکوې که نه موږ ته یې راکړه هغه دینار صاحب ته ووایه دینار صاحب بلابود لري دینار صاحب مه کوه داسې ستا کتابتون خو موږ خبر یو چې ستا کتابتون مخکې دي ځینې کتابونه لکه تا چې یادونه وکړه د سرک صاحب کتابتون ته زه ورغلی وم دا سرک صاحب راکړي دریم عاطف صاحب دی و دا خو دا ما مطالعه کړې ځینې ما پر هغو باندې یادونه هم کړې ده هغه شی مې پر لیکلی دی یاداښت چې په کم تاریخ باندې د چا د خوا حاجي صاحب زه به یو کتاب راواخلم پروا نه کړي ما ته راکړه ځکه چې ما ته سوی دا ښه سترګې یا وړې به نه وفکر چې شنه شواس ولاړ وړې به نه دا خو دې لپاره دی چې دی بیا پر راشي مطالعه دوستان تاسو ورته وګورئ دا شین سترګې ناول ډېر ښایسته ناول هم دی ما یې بار ډېر مخکې ویلی وه اوس بیا ورته نیت دی درلودی مې نه دا خو ایله دی خو ماته سترګې ماته سوي دي په دې خاطر به نو خیر دا دی صاحب کتاب نه راکړي دلته به نو موږ باره مجبور یو پام ته به راځو چې چیل مو خلاص بیا به د دې چیل هم راچو دا کتابونه چې دي اکثرو باندې چې ما رانیولي دي هر وخت دغه وخت تاریخونه او هغه قیمتونه دغه وخت ما ور باندې لیکلي دي داسې کتابونه شته دلته چې د 20 کالو د 25 کالو مخکې خریدونه دي ما سره شته یا د کومو ملګرو د خوا موږ ته تحفه سوي یا ډالۍ سوي هغه هم د هغوی یادونه مو ور باندې کړې ده هغه ټول شیان ورسره لیکلي دي بس نو ماشاءالله ډېر ښه نوښت کړی دی په پام کې کتابتون دا خلک باید دغه لوستي ژوند په دې خاطر پیدا کړي چې هر ځای یې کتاب شی ورسره حاجي صاحب کوم کتاب خوښ شو کتابونه ټول ښه کتابونه دي ګرده د خوښ وړ یا ته دا نه خوښ کا بره یې ځنی ما ته ولا لار جوړه سي یو دا دی چې د خلکو پاریش یا جلا شخص یو د ځان لپاره هغه به شکر نه شي خو زه دته وایم نه دی شي خو زه وایم ګوره حاجي صاحب کتابتون لري موږ د هیڅ کتابتون لپاره یې سپروانه کې کار نه پلره خو خیر د پر ځای به جنار صاحب ویل موږ کتابتون ته راسي هر څو کتابونه چې غواړي موږ درکو ولا وعده وکړله وعده ما سره مخکې هم کړې وه نو بس جنار صاحب ته بیا ورس به کتابونه د جنار صاحب څخه واخلو ماشاءالله دی ښه ښایسته کتابتون دي څو کتابه دي تقریبا زه د 2000 ټوکه څخه اضافه کتابونه لرم دلته څو پاتې چې دلته به تقریبا نسم ولا مشخص تعداد
1500 شپږ په تعداد کې به دلته پراته وي نور الماري کې پراته دي چې هغه بس د خیره سره ته بیا داسې وکړه حاجي صاحب یو څه داسې کتابونه هم کښېږده چې یو څوک راځي بیا تش لاس نه ځي انشاءالله موږ به یو دانه نه راوړو ته هم داسې وکړه موږ ستا کتاب حاجي صاحب خو نو 2 کتابه دوستانو چاپ کړي دي یو 100 خاطرې دي او یو سفرنامې او خاطرې دي درېیم پر لاره دی او یو بل دغه کتاب دی دوستانو دا کتاب چې بیا دی د رڼا څرک امید ستاسو زموږ ملګري دي هغه چاپ کړي دي د حاجي صاحب پر ژوند باندې نو دا هم د حاجي صاحب په ځای کې دا د حاجي صاحب د طرفه څخه زه یو وخت د کتابتون ته ورغلی وم دا هم د حاجي صاحب کتاب دی عبدالرحیم حاتف صاحب ژوند لیک دی وته څنګه دی حاجي صاحب زه د حاجي صاحب کتابتون ته یو وخت ورغلی وم څو کتابونه یې په ډالۍ کې راکړل کور یې ودان اوس حاجي صاحب نو ستا ځای ته راغلی دي هغه د ده یادګار ساتلی دي حاجي صاحب ستا ځای ته هغه ټول یادونه ما ورباندې کړې ده نه پر راځي په کتابونه نه راځي دوستانو چې ولې ته وبخښه صابر صاحب دغه دی دوستان ولاړ دي یو به داسې شعرونه نه وایه چې هغه یا ته ودرېږه هغو کې د شنو سترګو یادوري و دی په ما کار لري زه په ده پوهېږم خو دی باره چې زه د شعر وایم دی باره کار خراب کوي صابر صاحب څنګه یې الحمدلله د رب جوړ یې ژوند چارې په خیر دي کورنۍ کې مو خیرات دي ملګري او دوستان ښه دي خوشحاله اوسه ونیسه یو بیت میت دوستان ته ووایه هغه درته وایم هغه بیت مې ورته ویلی چې او انجینر صاحب دوستانو خورا ښایسته مشورې حاجي صاحب ته ورکړې خدای دې خدای عملي کړي باره به موږ راځو چې نور نه د تحفې دپاره به راځو ما هم د موقع څخه په استفاده وویل باید ملګرو ته خاص وړاندیزونه باید ورکړي خبرې وکړې زه داسې تشویق کوم چې مالو دسترس زه اوس یو وړاندیز وړاندې کوم دا دوه وارې چې حاجي صاحب راولاړ شو سړی نو دی دا اوس وایي چې دغه اوس چې راغلي د دې ټول د ټانکیانې مسکلان دی خوا ډک هغه حاجي صاحب ویله ګوره یو شی بیا زه درته وایم موت تیل به په ژوند نه غواړي د تخفیف ته به غواړي یا تحفه ولې موت یا تحفه نه چلیږي اوس دغه بتلان در پټه کې دغه ډېر چیل تحفه ګرانه تمامېږي څه شي به کوې ورته تخفیف راکړه بالکل بس نو دا باید راتې چیل راچی به ورته وایي چې کومه دی په تخفیف کې کتاب نو ویلکم خرابې ده ویلکم دا صابر صاحب یو بیت راته وایي صابر صاحب یو شعر راته وایي صابر صاحب یو شعر راته وایي بل شی وایه الهام درته راغلی بل شی وایه خلک درته ته ولاړ دي یو ورځ په مشاعره کې موږ ته ویل ما ته ویل په مشاعره کې ما غزني ته ولاړ دې دا سره دوی وایي ته ګوره بار ما ورته مالتاج په شونډانو ژبه چیرې کړه ما سه شنخته غزله یې راکړه ما نه غوښتل صابر صاحب دغه بیت وایي خو ده بیا وویلي نو دوستانو موږ راغلو د لیمو د پمپ ما په سر کې هلته وویله ما دا یې پکې تا ده هغه یو لومړۍ کلیزه وه البته د عبیدي صاحب د پمپ لومړۍ کلیزه مو ولمانځل د لیمو ډوډۍ وخوړله ښه خوند یې وکړي ښه بانډار و ځوانان هم راغلي وه سپین ږیري خو هم راغلي وه داس نه اوس د شیخ خاصه کوي چې په لاخ خورم چاته سپین ږیري وای زمونږ کې زنه لري سم نو ښه خوند یې وکړي عبیدي صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې راغلي وې ویل چې موږ درته راغلو او تا ښه مېلمه پالنه وکړه کور دې ودان ستاسو ټولو څخه زه کورنۍ وایم مننه کوم چې تاسو هم زموږ دعوت او بلنه قبوله کړله او د خپل قیمتي وخت مو موږ ته ډالۍ کړي د حاجي صاحب زیارجان ملي تاجر او دغسې د نورو ځوانانو څخه فرهنګي ملګرو څخه ټولو څخه زه خپله د مننې او تشکري الفاظ نه لرم چې د دوی دپاره استعمال کړم بس خدای مو ورکله راوله دا ستاسو خپل ځای دی ستاسو خپل پټرول پمپ دی موږ هر وخت ستاسو په راتګ باندې ویاړو فخر ورباندې کوو الله مو همیشه شاد آباد الله دې خوشحاله ډېره مننه قدرمن عبیدي صاحب حاجي صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې راغللې یو خچری په یاد نه درځي دا پخوا ته چې په دغه کې دانه وویل هغه خو ویل یا یو بله دانه اشتافتې وایي ما فایت کړی مطلب ډېر ښه خوند یې وکړي ښه بانډار و دوستان مو ډېر ولیدله بالکل ښه ساعت مې تېر شو خدای نور تشریف هم د خدمت ورکړي خدای یې کامیابه کړي په خپل کاروبار کې الله دې تام ژوندی لري حاجي صاحب هر وخت چې غوښتنې د ځوانانو د خلکو د پر مځکه نه دي غورځولي هر وخت یې همکاري ورسره کړې ده ورته راغلی پروګرام دې رنګین کړی دي نو تنویر صاحب خو د خبرو نه دی جنار صاحب ما ته شعر وایي دوستانو خو په جنار صاحب باندې بیا دغه راغلی هغه ډوډۍ پرې ورسېده
نه ما خو دې واقعا هغه ناصري سره وکړله خو یو شی زه دوستان ته وایم چې په ژوند کې بعضې کاپیانې ښې هغه کاپي داسې ده لکه دغه د کتابتون جوړښت نو واقعا زه دوستان ته وایم چې بعضې کاپیان چې په ژوند کې ښه دي هغه کاپي دغسې ده لکه د کتابتون جوړول نو خدای تعالی دې حاجي صاحب ته نورم قدرت ورکړي چې خیر کتابتون نورم غني کړي موږ په خدمت کې که کتابونه یو وي دوه وي درې موږ بس په خدمت کې یو خدای ستاسو سم سلولې چې خیر هر پروګرام خوندور کړي داس نه ستور پیته خلاص ډېر مننه نرسه بیت نه وایي نو دا بیت خیر وسته په پروګرام تاسو وخت خیر سم ده خیر سره نو دوستانو ماشاءالله ته ودلته بل شی را ورسېدنه وزخ دوه کسه یم دوستانو تحفې هم را ورسېدلې ټول ته خپل تحفې ورسېدلې خو زما تحفه کومه ده دغه زما ده راکه دا د دوستانو زما تحفه هم در ما پورې را ورسېده ډېره مننه د حاجي صاحب د ټولو ځوانانو د دوستانو څخه یا دا چیرې داسې کوم حاج نعمت صاحب وایي زما تحفه زه تا ته ورکوم نو دوستانو پروګرام نور خلاص و بس د خیره سره پمپ کلیزه مو ولمنځله ښه خوند یې وکړي ښه مجلس و ښه بانډار و تاسو راسئ دغه ځایونه بیا وګورو رښتیا وایي دغه د LPG ځای دی ښه خواته دی څنګه چاره ده هغې خواته بس درځه صاحب درځه ته در د مخ څه دغه موټر ته لږ چې اوس کیس روان دي که څنګه دي ښه دغه دوستانو دلته نو ګاز دی پټرول چې ډیزل چې او موټر شي ده دا شان پکښې کیسته دغه دی دغه د ګازو مشینري دغه ګاز چې وراچي دغه ته و چی ته وایي موټرانو ګاز و دې ټول ته چې وراچي ښه نو ښه غټ ځای دی ماشاءالله ښه پمپ دی یو کال یې تېر شوی دی یو کال کې ښه خدمات وړاندې کړي دي بس خدای دې نورم بریالیتوبونه ور په برخه کې دلته لږ یو ښه ښایسته سټور هم لري ماشاءالله دا د لمانځه ځای دی د لمانځه دپاره هم ښه ځای لري د اطفایې بکس پر معیار جوړ دی نه که اور بل څه دا د هغه شی اتومات اماده پروت دی دا د اطفایې بکس دی اوبه دي بالا د سپامله دغه کېږي هغه طرف ته یو ښه مجهزه سټور لري څه راسي دا دی ښه پمپ دی ښه غټه پراخه ځای دی بس نو خدای دې برکتونه پر کښېږدي اوس هغه ښه هسې دې عکس به مو واخلو دلته موږ به یوه دانه دغه به په لاس کې ونیسو عکس به واخلو ښه پمپ دی ماشاءالله بس خدای پاک دې وکړي ته ودرې نرخونه درته وایم د ډیزل په 8500 افغانۍ دي دوستانو پټرول په 450 افغانۍ دا هلته په څوجسس خواته ډیزل په 8500 افغانۍ او پټرول چې دی هغه په 450 افغانۍ دي نو بس دغه نرخونه دي دا اوبه دي پمپ شو دغه لومړۍ کلیزه یې وه نو د لومړۍ کلیزې په ویاړ یې ښه پروګرام جوړ کړی و ځوانانو شان یې سره ټول کړي دا خو زموږ آغا صاحب دی آغا صاحب څنګه یې جوړ یې صحت ښه دی الله دې ژوندی لري آغا صاحب نو زموږ د ښار دوستانو د سابقهدارو کیمرامینانو زموږ تازه پکښې وته یي الله دې ژوندی لري آغا صاحب صدقه دې سم ځوان سپېډر ته پسه نه وایه هغه صاحب عکس واخه دا دی هغه صاحب عکس راڅخه واخه سلام علیکم وروره دغه چې ځوان سپېډري وایي دا اصلا غلطه خبره ده موږ نه یو یا چا ویله زه په ژوند راته غلطه نه کوم ډېر وخت شو خو بیا په ژوند نه درته وایم په شعر راځي څوک واخه دا د خپله پر ځان یې ښه دي څنګه وایې
وظیفه څنګه ونه ماشاءالله بس هغه د ځینو خلکو پر اصلاح باندې دا وظیفه داسې ده اوس لکه زموږ هغه میلې ته چې معاشره که څه بلا ده واخه وروره پروګرام بل پړاو ته واوښتي انجینر صاحب وایي د سلاب زه کوم چیل راچوم څه راسي دی 100 لیټره ورچي په 100 ورکوي لیټر دا څه شي راوستلی دي څونه ورچه ټانکۍ ور ډکوم نن خاص پر عبیدي پټرول پمپ باندې ټانکۍ ډکوم 100 لیټره میټره نشته انجینر صاحب دا د استاد د موټر ټانکۍ ډکته 100 لیټره نیست چیشتی ریمیو دی که چیشتی رومین چیلو رواجي په 4 شپېته دي حاجي صاحب دا خو د خپل د اولاد دغه نه کوي ټول ته په 4 شپېته ورواجي دا څنګه کار دی دا تخفیف عام او خاص دی دا رقم ما اوس لوګو چې زه د خپل د موټر ټانکۍ ورډکه کوم هغه علاقه دا چیلو روان دا هغه پایې والا ځوان دی ستړي مه سه څو ساعته وظیفه لرې ده 14 ساعته دی 14 ساعته 14 ساعته کار کوي نو ته ساعته کار کوله مخابه ده د 14 ساعته کار کوي ولا جان څه کې د نامزه غي څه کې د نامزه سره کو 14 ساعته خوب همستا یا نو بیا نه ملامت هغه د 14 ساعته کار کوي او 8 ساعته خوب کوي چشتي وځه 14 ساعته خوب دی ورور جان قربان سم 14 ساعته بیا کار دی دغه څه دی ورور دغه څه دا وای دغه څه د ورور اپم په لاور خبر کې د سی واخلې د چش کې ته خپل څوک بیا د غرمې خوب ته څوک د غرمې خوب کې ما نه پیژنې ورور ته ودرې ځوان څه چش دی وای څوک نه وای څوک یا ورور مینوال ته شي وای مینوال مینوالا کوم دي مینوالا بشیر خان رضا بشیر خان رضا زیاده کې بشیر خان بشیر بشیر خان نوم جرته وای بشیر احمد ورور بشیر احمد ورحمت الله وبرکاته څنګه ورور صحت شدي د لیوز په لاره یا چیرې د چیل رانیسه د چیل والا دی چیل والا نه د پان والا دی د ما صرف د ټانکر ته دی ټانکر والا دی ټانکر اودي شه د لیوز په لاره کې یا د جن لرم په دکان کې لرم بس ته چې دکان دی پر د فرشي ودا ټانکۍ ډکه سو حاجي صاحب و بلا بس مرکانو سم په کوچ کې ناشته ده سو څلور جش کې اټره ونی ولا 120 سپید 2200 یو جش غونی سره کنه شو په کوچ کې رشکاجی او پستاو بادام حاجي صاحب تاسو انجینر صاحب 2200 یو جش غونی کې ته پروانه کې 2.5 راکه ته غواړې کې پایې والا یا ما چراکه 2.5 راکه ما چراکه دا دانو کې کا خو به دینو 2.5 ما ته راکه دا 2.5 خو بیا ته ګوره دا چپه مارکیټینګ 2200 یو جش غونی کې ته 2.5 راکه د ساعت تخفیف د دې رنگ ور په دې باید کمی ته وایې نه ستاسو د مایکرو ونی ستا خبره ته نه راځي ته واشتي هم دا خو د دې رنگ بدیږي چې ته 200 بلې 2200 یو جش کې حاجي صاحب تراسه 2200 یو جش غونی کې ته 2.5 راکه نور ساعت تخفیف یعنی ستا سره تخفیف وکم که زما سره تخفیف یا کړې تاسو دواړه ما سره تخفیف وکړئ نو اوس پایه والا ته مسؤلیت ستا دی که د بل چا یا دی پایه والا زه نه یم دغه دی پایه والا ښه نو بیا د دوه مخه به پیسې ور حساب کو او ماشاءالله ماشاءالله ښه 2.5 زره غونی ورکړه نور پیسې ورکړه بس انجینر صاحب دا د اسلاف وکي نو موږ به د خیر سره ولاړ شو لیدونکو بلا دغونه پروګرام بس و د دې ټولو کور ودان زلایم کور ودان نو ویې پټرول پمپ ماښام شپه مخستن نه وخته تر سره غلاس تر بیا شي چاري